بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته یو ساده ډکشنري جوړه کړم، البته په اکسل کې. پروګرامینګ نه دی، دا تنها د اکسل یو فورمول دی، د ایکس لوکاپ په نوم باندې. زه غواړم تاسو ته دا کار کوم او تاسو کولای شئ د دونه د ډکشنري په جوړولو کې، د بزنس کارتو په جوړولو کې، د ادرسو په ثبتولو کې، د رستورانتو د نامو په ثبتولو کې، په مختلفو ځایو کې تاسو استفاده ترې کولای شئ. مثلا په روغتیا وزارت کې د دواو یو لیست دی، ورته اسنشل ډرګ لیست وي. مثلا د هغه ته مکمل لیست جوړوي چې کله دا ورسي د هغه نوم تیار ولیکه، هغه درته وایي چې په فلاني ځای کې دومره میلي ګرامه او د فلانۍ کمپنۍ نه دوی ته اجازه ورکول کېږي. مثلا تاسو په هر برخه کې چې کار کوئ، د دغه قاموس دا تنها یوه وړه پروژه ده چې زه په عملي شکل د فورمول کار کوم، تاسو ته یوه ایډیا درکړي او تاسو د دې نه استفاده وکړلی شئ. صحیح شو؟ په اول قدم کې به تاسو داسې جدول جوړ کړئ. جدول هم چې جوړ کړو، نو موږ به یو د انګلیسي دپاره تاسو به انګلیش ولیکئ او پښتو ټرانسلیشن. د پښتو ټرانسلیشن ته لاندې به دا ځای هایلایټ کړئ. مثلا ما زیړ رنګ ورکړی دی. صحیح شو؟ او بل به تاسو پښتو لغات لیکئ او انګریزي ترجمه یې د انګریزي ترجمې ته لاندې دغه ځای هایلایټ کړئ. دا اول قدم. دویم قدم کې تاسو راشئ د بلې صفحې ته یا د بل شیټ ته. دې ته چې راغلئ، زه دې ته ډیټا سیټ ویم. دلته به تاسو هغه خپل معلومات واچوئ. البته ټول معلومات د دې فورمول لپاره باید په کالمو باندې تنظیم شوي وي. دغه ته کالم وایي. چیرې د ما معلومات وګورئ، په A کالم کې او په B کالم کې ټول تنظیم شوي دي. صحیح شو؟ د انګلیسي لغات دي او پښتو ترجمه یې ده. را به شئ ډکشنرۍ ته. موږ غواړو چې اول انګلیسي لغاتو ترجمه پیدا کړو په پښتو باندې. نو د په خاطر باندې چې موږ فورمول په کار کوو، دغه زیړ ځای چې هایلایټ کړی دی د پښتو ټرانسلیشن په لاندې دله مساوي ولیکئ او د ایکس لوکاپ فورمول به نوشته کړئ. دا هم چې نوشته کړو، نو په کومه خانه کې تاسو غواړئ چې خپل معلومات ولیکئ یا سرچ وکړئ، په دې ځای کې به دا خانه انتخاب کړئ. د انګلیش ته لاندې دغه سپین ځای چې و، صحیح شو؟ یا دغه سیل چې دی، بیا به کامه ورکړئ. کامه هم چې ورکړله، را به شئ دغه ډیټا سیټ صفحې ته. نو تاسو د دې په خاطر چې انګلیسي لغات کړئ، ټول انګلیسي لغات به انتخاب کړئ. دا هم چې انتخاب کړو، بیا به کامه ورکړئ. د دې نه وروسته تاسو چې غواړئ دغه ترجمه غواړئ. صحیح شو؟ نو ټوله ترجمه به یې هم انتخاب کړئ. دا هم چې انتخاب کړله، وروسته د دې نه به کامه ورکړئ. د کامې نه وروسته تاسو څه شي ته ضرورت لرئ؟ که چیرې دا را نشي، مثلا که چیرې دغه شی لغات نه وي، تاسو هلې ټایپ کړئ پیدا نه شي، نو د دې دپاره تاسو ولیکئ چې پیدا نه شو. پیدا نه شو. نو دا هم چې ولیکو، د دې نه به وروسته د قوس ور وتړئ او انټر به یې کړئ. نو که چیرې تاسو اوس ووینئ دلې نیم ولیکل شو. نیم معنا دا ده چې د موږ فورمول صحیح نه و. نو بیرته په دې ځای کلیک کړئ، را به شئ دلې په افیکس باندې به کلیک وکړئ. په افیکس هم چې کلیک شو، دغلې تاسو وینئ چې پیدا نه شو. صحیح شو؟ نو دلې به بیا د سر نوشته کړئ چې پیدا نه شو. صحیح شو؟ دا هم چې ولیکو، نو انټر به وکړئ. دلې ګورئ اوس پیدا نه شو، نوشته شو. نو زه راشم دلې به انګلیسي لغات وګورم. مثلا زه ګورم چې اپل. صحیح شو؟ د اپل ترجمه دلې مستقیمه راغله. زه به ولیکم چې مارنینګ. صحیح شو؟ ګیز. ګیز په وردګي کې سهار ته وایي، که چیرې نه د وردګي پښتو ده. مثلا بل لغات لیکئ سپرینګ. صحیح شو؟ چینه. مثلا لیکئ افغانستان. صحیح شو؟ نو په دې رقم باندې تاسو د انګلیسي لغات لیکلی شئ او پښتو ترجمه یې لیدلی شئ. را به شو اوس د پښتو لغات به وګورو. نو د دې په خاطر باندې چې تاسو فورمول کار کوئ، د انګریزي لاندې دغه د ترجمې ځای چې دی، د یلو هایلایټ شوی چې دی، په دې کې مساوي نوشته کړئ. ایکس لوکاپ نوشته کړئ. ایکس لوکاپ هم چې نوشته کړو، قوس په شیرو کې په کوم ځای کې تاسو هغه پښتو ټکسټ نوشته کوئ، د پښتو لاندې د سپین ځای چې دی. صحیح شو؟ بیا به کامه ورکړئ. کامه هم چې ورکړله، اوس به د ډیټا سیټ صفحې ته. نو تاسو غواړئ چې پښتو پیدا کړئ. صحیح شو؟ نو د پښتو ټول اصطلاحات به انتخاب کړئ یا هغه لغات، کامه به ورکړئ. کامه هم چې ورکړله، وروسته یې به ترجمه پیدا کړئ. صحیح شو؟ ترجمه هم چې پیدا کړله، د دې په خاطر باندې چې د وخته موږ په تېر فورمول کې هغه غلطي وکړله، نیم نوشته شو. نو موږ به دلته افیکس باندې کلیک کړو. په افیکس باندې هم چې کلیک کړو، دلې مثلا د دې دپاره
که چیرې هغه لغات نه وي نو موږ باید ورته ووایو چې څه شی، مثلا په بل کې مې شته کړي وي چې پیدا نه شو، په دې کې به ورته ووایو چې نشته. د ما یو د کاکا زوی و هغه به نشته ته نیشته ویله. نو نیشته به نمشته کړو، نو دا همچین نمشته کړو او انټر به ووایو. نو ګورئ تاسو اوس دلې وینئ چې نشته. زه به دا بیرته ولاړ شم چې خلک خفه نه شي. اوس د نشته په ځای به دلې نمشته کړو چې پیدا نه شو. بیا یې ولیکه. مثلا زه دا ورته نمشته کړم، نو دلته به زه په دو باندې انټر کړم. صحیح شو. نو دا هم چې کله ولیکو نو پیدا نه شو، بیا یې ولیکه. صحیح شو. نو زه به اوس راشم دلته به پښتو لغات نمشته کړم. مثلا زه نمشته کړم افغانستان. دلته به چې څنګه نمشته کړو دلته به د افغانستان راشي. مثلا زه نمشته کوم مړه. مړه د دې په خاطر چې ما سپیس ورکړو د مړې نه وروسته نو هغه نشي پیدا کړی. که چېرې تاسو ووینئ دغه د ما دا کرسر چې دی یا دغه شی چې په حساب سترګک وي دا د مړې نه څه فاصله لري، نو دا فاصله به زه ورکه کړم. صحیح شو. هله به اپ ورته پیدا شي. مثلا بل لغات زه نمشته کوم چینه، فاصله نه ورکوم، بره پیدا نشو بیا یې ولیکئ. نو په خاطر د ما په یاد دی چې د چینې دپاره ما سپیس ورکړی و، فاصله مو ورکړې وه. نو یو سپیس به ووایئ تاسو ته به چینه راشي. نو دو ته هم پام وي چې کله تاسو خپل معلومات نمشته کوئ چې دو ته هم ډېر پام وي چې کامه، نقطه، سیمیکولون، شارحه او دا شیان هم که ورکړي وي نو د تاسو معلومات بیا نشي درته پیدا کولی. رابشي یو څو نور لغات به وګورو د ما یاده وتلي. ټي وي، لف، سپرینګ، اپل بال. مثلا دلې زه نمشته کوم توپ. صحیح شو. توپ بال ته وایي. مثلا دلې به راشمه په د انګلیسي لغاتو دپاره به نمشته کړم مینه. صحیح شو. پیدا نشو د دې په خاطر چې ما وروسته د مین نه سپیس ورکړی. سپیس مې چې ووایه ګورې دا یې بیا هم پیدا نه کړ. نو زه به بیا ورته راشم. نو زه به راشم دلې د دې په خاطر باندې چې د ما د لف لغات نمشته کړی و. صحیح شو. دا دلته به زه راشم دا به کاپي کړمه یې دده. نو رابشم اوس دا به وګورمه چې ولې دا نه پیدا کوي. تاسو یوه شي ته پام وي د دې په خاطر چې دا انګلیسي دی که نه، نو په انګلیسي باندې زه په پښتو باندې نمشته کوم مینه، دا طبیعي ده چې نه پیدا کوي. نو زه که چیرې لف نمشته کړمه دا به د ما دپاره پیدا کړ په دې ځای کې. په همدې رقم که چیرې زه د پښتو په ځای کې په انګلیسي نمشته کړم، مثلا زه نمشته کوم اپل، دلې ماته وایي چې پیدا نه شو، بیا یې ولیکه. صحیح شو. نو په دې رقم باندې تاسو کړلی شئ د دې فورمول نه استفاده وکړئ د مختلفو شیانو په پیدا کولو کې، یا د وړو ډیټابیسو یا ډیټابیس ته ورته د دغه رقم یو ساختمان جوړولو په خاطر باندې په اکسل کې تاسو کړلی شئ د دې فورمول نه استفاده وکړئ او شاید مفید درته تمام شي. مثلا زه د زراعت پوهنځۍ یو مثال درکوم. موږ یو مضمون ویلو د خاورې په نامه باندې یا سایل ساینس. په دې کې زه ته ډېر انګلیسي اصطلاحات وو. د هر انګلیسي اصطلاح زده کول څه نه څه سخت. نو که چیرې یو نفر سره اکسل وي په تاسو دغه رقم یو صفحه جوړولی شئ چې په یوه خوا کې ټول انګلیسي اصطلاحات لیکلی شئ، په بله خوا کې د هغو پښتو تعریف یا هغه ساده اصطلاحي معنا یې لیکلی شئ. دا هم چې ولیکله وروسته د هغو نه تاسو دغه رقم یو سرچ ایریا ورته جوړولی شئ یا یې ډکشنرۍ په رقم باندې. صحیح شو. دا هم چې ورته جوړ کړو د دې نه تاسو کړلی شئ په ډېر اسانه شکل باندې استفاده وکړئ او د هغو نه هم چې کله استفاده کړئ نو د تاسو څخه به کومک کوي چې څه رقم خپل معلومات پیدا کړئ په اسانه شکل باندې. صحیح شو. نو خدای وکړه دا معلومات د تاسو دپاره مفید واقع شوي وي او که چیرې کوم سوال لرئ یا فورمول کار نه کوي یا کوم ریکمنډیشن لرئ هیله ده چې ماته خپل کمنټ ولیکئ، خپل نظر مو ولیکئ یا کوم نوي شی هم په کار وي تاسو کوم ایډیا لرئ چې په کوم شي باندې زه خپل کانټینټ پر ورکړمه نو هغه حتما په کمنټ کې ولیکئ او ویډیوګانې در سره شریکوئ د دې په خاطر چې ډېر کسان د دې نه مستفید شي او ډېر کسان
یو څه ترې زده کړي. نو ښه چانس خدای وکړه چې یوه ښایسته ډکشنري جوړه کړلی شئ.